سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ صحت او عافیت جامع پرتني. څنګه کولی شو د یو چا د شمارې لارې د هغه موقعیت معلوم کړو، هم په قانوني ډول. یعنې موږ کولی شو د یو اپلیکیشن لارې د یو چا موقعیت معلوم کړو، البته د قانوني ډول باندې، غیر قانوني نه کیږي. یعنې څه کومه هغه څه قانون اجازه ورکړي همغه طریقه باندې موږ کولی شو د یو چا د شمارې لارې هغه موقعیت معلوم کړي. نو څوک موږ ډېر اذیت کوي یا ناشنا شمارو باندې موږ ته زنګونه کوي، زموږ کور موبایلو ته زنګونه کوي یا بل نور داسې طریقې کوي چې موږ ته مزاحمت کوي، بالکل قانون موږ ته اجازه راکړې ده. په همغې باندې موږ کولی شو د یو چا د هغه موقعیت معلوم کړو، هر څه ادرس یې مکمل معلوم کړو. څنګه کیږي دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو که چېرې غواړئ دا او ډېر ته ورته نورې خوندورې معلوماتي ویډیوګانې وګورئ، نو ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل ستاسو خپل چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم سره لایک کړئ. راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. ښه ملګرو، دلته یو اپلیکیشن ته ضرورت دی، ټرو کالر په نوم اپلیکیشن ده ملګرو، چې لینک انشاءالله تاسو په ډسکرپشن کې هم دراچومه او انشاءالله زما ټلګرام او واتساپ چینل څخه هم دا ټرو کالر په نوم اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ. دې کې ملګرو لومړی اکاونټ جوړېږي، باید موږ کې اکاونټ جوړ کړو. کله موږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړو، کلیک ګیټ سټارټ، په دې ګیټ سټارټ باندې کلیک وکړو، ته کنټینیو ووهو ملګرو. دلته موږ څخه پرمیشن غواړي، دا ټول ورته الاو کوو. کله موږ دا الاو کوو ملګرو، بیا یوه شېبه ورته انتظار کوو تر څو د خپله فرصت ساره کړي. بیا هم درته ملګرو یوازې زده کړئ په خاطر د تاسو دا طریقه درښیمه، غلطه استفاده به ورڅخه نه کوئ. یوازې زده کړئ، یو ورځ موږ په ضرورت شو بیا طریقه څنګه کوئ استعمال کوئ. نو لږ ورته انتظار کېږو ملګرو تر څو دا خپله صفحه موږ ته راخلاصه کړي. کله چې ګیټ سټارټ ووهو، دلته نیکسټ لیکلې ده، بیا نیکسټ کوئ، بیا نیکسټ کوئ او بیا نیکسټ کوئ ملګرو. تاسو ته به داسې یوه صفحه راشي. او البته دلته ملګرو تر اوسه ما په یو بل جیمیل کې دا لاګین کړی، تاسو څخه جیمیل هم غواړي، خپل جیمیل به څنګه کوئ پکې لاګین کړئ. دلته ما خپل جیمیل پکې لاګین کړی، نو تاسو خپل جیمیل پکې لاګین کړئ. نو دې صفحه ملګرو داسې ده. مثلا که غواړئ د یو چا د موقعیت معلوم کړئ، مثلا ستاسو خپل ټولې شمارې په دغه ځای کې راوړئ. مثلا زه غواړم دغه یوه شماره ده چا په نوم، مثلا دغه زمان په نوم زموږ ملګری ده، غواړم د دې موقعیت معلوم کړم. سهیله ملګرو، دلته لیکلي دغه لمر باندې تاسو داسې یو کلیک واخلئ. کله مو چې لمر باندې کلیک واخلئ، داسې یوه صفحه تاسو ته راځي. له هر څه نه مخکې ملګرو د ده څنګه د واتساپ هم تاسو ته راځي. د واتساپ چې مینه ناک لیوني په نوم یې واتساپ خپل جوړ کړی ده، دا هم لومړني معلومات دې تاسو ته کېږي. دلته ملګرو مور انفو اولې لیکلي ملګرو، په دې کې موږ ته نور هم د لوکیشن مکمل معلومات موږ ته راکوي، خو هغه پریمیم ده، یو موږ څخه بیا پیسې غواړي. خو خیر دومره تاسو ته ښیم چې تاسو کولی شئ خپل ضرورت څنګه کوي ورباندې رفع کوئ. خو که چېرې دې پریمیم ایجنټ تاسو واخلئ، نو تاسو کولی شئ مکمل د هغه لوکیشن ټول لاس څنګه کوي لاسته راوړئ. د هغې سره وروسته موږ دې ټول ډیټیل موږ ته راښیي چې د څه وخت موږ ته زنګ کړی، دلته کولی شو دغه ځای نه درته زنګ هم وکړو، میسج هم وکړو، ایډیټ پکې کولی شو. دې مستقیما دا څنګه وکړو بلاک لیست ته واچوو. بیا ملګرو دلته راځئ یو بل آپشن پاس موږ ته راکوي. کله چې په دغه ځای باندې موږ کلیک وکړو، دلته ملګرو یو آپشن راکوي سرچ د ویب. صحیح ده ملګرو، په دغه باندې یو کلیک داسې اخلو. کله هم ملګرو چې په دې باندې کلیک واخیسته، په دغه ځای باندې کلیک کوو، د دې مکمل لوکیشن خو نه راکوي، خو خیر دومره لوکیشن موږ ته راکوي چې زموږ ضرورت ورباندې رفع شي. فکر کوم دا شمارې راوانخیسته ملګرو، زه دلته ځم یو بله شماره ورته کومه، تر اوسه دلته ما یوه شماره ورباندې وکړه، نو د هغې لوکیشن یې ما ته راواخیسته. ښه ملګرو دغه ده زموږ څنګه کوو د دغه نفر لوکیشن یې ټول څنګه ده راواخیسته. نو کله چې په دغه ځای باندې کلیک وکړو، د لایف لوکیشن به ټول څنګه موږ ته راواوړي. ملګرو نو زه کار ځکه نه پک کوم چې دا ماته نور قانون اجازه نه راکوي، نه چې زه نور چېرته دې کې لږ مخته لاړ شم، تاسو دغه ټول موقعیت راواخلم، نو شاید ماته یوټیوب سټرایک راکړي. نو په همدغه طریقه تاسو کولی شئ د یو چا موقعیت معلوم کړئ. خو که چېرې دلته ملګرو تاسو دلته په مور انفو اولې بل باندې کلیک وکړئ، تاسو څخه میاشتنی فیس غواړي، که چېرې هغه تاسو ته تحویل کوي، نو تاسو بیا کولی شئ ملګرو څنګه کوي د هغه ټول ډیټا څنګه کوي دلته پکې معلوم کوي. دلته کولی شئ د هغه پروفایل وګورئ، سرچ کولی هم شئ، ریکویسټ هم ورته کولی شئ، څه شي ملګرو ټول څنګه دغه ځای کې تاسو کولی شئ د هغه سره بیا وکړئ، د هغه په اړه بیا مکمل معلومات ترلاسه کولی شئ. نو که خوښه مو د دې پریمیم ایجنټ واخلئ، که نه همدومره بسنه ته کوي، تاسو کولی شئ دغه واتساپ او د هغه موقعیت معلوم کړئ. مثلا دغه یو بل نمبر ده چې په دغه باندې زه دلته کلیک وکړم ملګرو، د هغه به هم څنګه کوي دغه واتساپ هر شی به دلته ما ته راواوړي. کولی شئ ملګرو دلته باندې کلیک وکړئ، ډایرکټ به د واتساپ ته تاسو ورولي. کولی شئ ملګرو دلته بیا درته په واتساپ کې هم میسج وکړئ. نو په همدغه طریقه تاسو کولی شئ ملګرو یو چا ته څنګه کوي موقعیت معلوم کړئ په ډېره اسانه طریقه باندې. هیله چې ویډیو مو خوښ شوي او ښه مو درته کړې وي. تر بیا پورې په لویه بخښونکي خدای مو سپارم، هر چېرته چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ.